د الله رب العزت په توفیق سره او د هغه په رحم او کرم سره من کتاب عمدة الاحکام کې د مانځه مسایل بیانول. د مانځه اکثر مسایل بیان شوي وو، بیا په هغې پسې د هغه منځونو تذکره کېده چې هغه په خاصو موقعو کې کېږي. نو اخرنۍ خبره د صلاة الخوف په باره کې روانه وه، د یرې په وخت کې د مونځ کولو طریقه، ځکه چې حالات په انسان باندې یو شان نه وي، نو کله د یرې حالات راشي او په دې کې هغه حال چې د انسان ورته اوله کې ذهن ځي، هغه کله چې د مسلمانانو او د کافرانو مقابله جنګي، نو په دې کې د مونځ کولو طریقه او مسایل. او دا واضحه ده، بیا درته رایاده کړم چې په داسې ټیم کې دا مسله مختصره شوې نه ده چې یاره د یرې وخې مونځ مه کوه، جهاد رواني مونځ مه کوه، نه مونځ به کوې، خو بیا په هغې کې شریعت اسانتیا پیدا کړې ده، هغې کې شریعت اسانتیا پیدا کړې ده. او زمونږ کار هغه دا دی چې مونږ د الله بندګي وکړو، دا نه چې مونږ اعتراضات وکړو. زه د بعضو دې سوالونو ته ډېر حیران شم، او لا چې بیا ځان ته د علم خاوند وي او هغه دا قسمه خبرې کوي، دا څنګه چې دی نو مونځ په خپل خپل وخت فرض دی او په سفر کې دوه مونځونه یو ځای کوه، لکه هسې یو خبره اعتراض. نو دا ډېر د کم علم انسان خبره ده. وجه دا دی چې دا دین د الله دی او هغه اسانتیا ځای په ځای وخت په وخت پیدا کړې ده. نو ما ورته به څه وایو چې نو دا خو جدي سي، خو صحیح د مونځ په خپل خپل وخت دی، خو کم رب چې دا دین دی شریعت ته ما قرب ویلی دي چې سفر کې ستاسو لپاره اسانتیا ده، خو ما غرب ویلی دي چې کله د یرې حال راشي نو بیا ګنجایش پکې شتي. نو ته به دا نه وایې چې دا خو عام منځونو کې دا نه کېږي، دلته څنګه کېږي؟ دلته په دې کېږي ځکه چې هغه رب اجازت ورکړی دی، هغه رب رخصت ورکړی دی. لکه بعض مونږ ته وایي که نه تاسو وایئ چې سوره فاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي، او دا خو مونږ نه وایو، رسول صلی الله علیه وسلم وایي. نو بیا دا رکوع چې راګیره کړي د څنګه رکعاتو شو؟ ما ته هم دا جواب دی چې کوم پیغمبر چې دا ویلي چې سوره فاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي، ما که پیغمبر ویلي دی چې امام دې په رکوع کې راګیر کو ستا رکعاتو شو. زمونږ کار هغه غاړه ایښودل دي خبرې ته، هغه اعتراضات کول نه دي چې دا څنګه او دا ولې. د خنزیر غوښه الله وایي حرامه ده په تاسو، خو که یو سړی مري او نور هېڅ هم نه وي، الله وایي د ضرورت چې څومره ورته ضرورت وي او څومره باندې د ژوند پاتې کېدی شي او دی په یو ځي ته رسېدی شي د حلالو دپاره، دی ته خوړی شي. ته به دا وایي چې دا څنګه خنزیر خو حرام دی؟ نو دا خو د هغه الله دین دی، هغه ویلي دی وایي حرام دی، بیا هغه راته ویلي دی که داسې ضرورت راشي چې یو سړی مري او څه ورته نه میلاویږي، خیر لږه دې ته وخوري. شراب حرام دی، خو یو سړی مري د تندې نه او نوري سوم نشتي، نو د دا ژوند ډېر اهم دی، شریعت د هغه ژوند له ډېر اهمیت ورکړی دی. لږ شراب دې وڅکي دومره چې دی پې اوبو ته او حلال څه ته ورسي، خو د الله دین دی او دا د الله محبت دی د خپلو بندګانو سره چې هغه دوی له اسانتیا ورکړې ده، رخصتونه یې ورکړي دي. اوس که الله موږ ته داسې ویلی چې د یرې په وخت کې به بلکل دقه شان مونځ کوئ لکه څنګه چې تاسو په امن کې کوئ، څومره به ګرانه وي. خو الله مسله اسانه کړه، چې اسانه یې کړه ما ورته به کې چخ چې ووو ګوتې به پکې ووو چې دا ولې او دا جو څنګه او دا جو کته او دا بره. موږ دغه پنځه مونځونه د امن په حالات کې برابر نشو کولی، موږ ته خپل ځان معلوم دی. د امن په حالات کې او په خپلو ځایونو کې پنځه مونځونه موږ د صحیح نشو کولی، نو په سفر کې، په یره کې، په بیمارۍ کې چې بیا در الله رخصت درکړی نو ځان سره نیک نیت کې، او الله په موږ پوهه دی. د دې داسې مثال له بندګانو کې مثال والا چې پوه شي، لکه اوس یو سړی دی
هغه سره څه کسان لګیا دي کار کوي، دا یو پکې ماشوم دی د عمر نه کم دی یا کشر دی، او دی ورته وایي چې زه خیر ته دا کار مه کوه، ته دغه کوه، دغه لږ ګران دی ته دا اسان کوه. دی وایي نه ولې څه چل دی موږ یې کوو. لکه نشي کولی، سړی د باندې پوه دی، د سره ښې وکړو وي دا مه کوه دا کوه. دا خو د انسان او د انسان مسله. نو خالق موږ څنګه پیژني؟ الله موږ دومره پیژني دومره موږ خپل ځان نه پیژنو. نو هغه راته وایي زه خیر دی دلته ته داسې کوه، موږ وایو نه ولې خیر دی؟ مولوي صاحب خو نه دي ویلي چې خیر دی، زموږ کتاب خو نه دي ویلي چې خیر دی، قرآن او حدیث ویلي خیر دی که نه، اوس خبره ختمه شوه. نو دا یو مسله یاده کړئ چې دا د الله رحم دی. موږ وایي چې شپږ بنیادي طریقې دي د یېرې د مانځه، پای کې 5 ذکر شوي وي که نه داسې نه ده؟ 5 بیان شوي، یو پاتې او ما دا لږه تفصیلي دا به روان درس ته پرېږدو. نو دا یو طریقه به ذکر کړو او بیا به یو څو مسایل او د هغې نه بعد بیا د جنازو مسلې شروع کېږي. دلته دا مسله یاده کړئ، ګوره دشمن سره چې کله جنګ راشي که نه، نو دا په دوو طریقو سره، یا خو دشمن ستا ښی ګس شاته دی او یا دشمن په قبله کې دی، یعنې ستا چې کوم طرف ته قبله ده دشمن دکه طرف ته دی، او یا دشمن د قبلې نه ښی ګس یا شاته دی. که چېرته دا دشمن ښی طرف ته ګس طرف ته شاته طرف ته، په دې کې بیا څه دغه 5 طریقو باندې به مونځ کوي کوم چې موږ تېر شوي درس کې ذکر کړي. ځکه چې هلته دشمن قبله کې نه دی، نو لازم یو ډله پکار ده چې د هغوی مخه چاته دشمن ته. هلته هغه تاسو واورېدو چې حالات څه، یو ډله به وکړي یو رکعت، بیا به لاړی شي، بیا به بله ډله راشي، بیا به بله ډله خپل لمونځ پوره کړي. دا ولې ټول دې دپاره؟ ځکه چې هلته دشمن د قبلې او د مسلمانانو په منځ کې نه دی، مخامخ نه دی قبلې، قبلې ته مخکې دشمن دلته نه دی، دشمن یا دلته دی یا دلته یا شاته. نو څنګه ته قبلې ته مخکې او ښی او ګس او شاته طرف پرېږدې او د باندې حمله کوي. بیا که چېرته دشمن ستا او د قبلې په منځ کې، نو بیا یې دا شپږمه طریقه ده. معنی چې دا حال دا طریقه صرف دغه حال پورې تړلی شوې ده چې دشمن ستا او د قبلې په منځ کې. حدیث ته جابر رضی الله عنه دی، جابر بن عبدالله الانصاري رضی الله عنه، هغه وایي شهدت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاة الخوف، زه د رسول صلی الله علیه وسلم سره یو پیر په صلاة الخوف کې شریک شوم. فصففنا صفین، نو موږ 2 صفونه جوړ کړو خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم، په رسول الله وسلم پسې شاته، یعنی ټول مسلمانان په څو صفونو کې شو؟ په 2 کې. والعدو بیننا وبین القبله، او دشمن زمونږ او د قبلې په منځ کې. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، نو رسول الله وسلم تکبیر وی موږ سره ټول تکبیر، یعنی ټول دواړه صفونه منځ کې ورننوتي. دې طریقې ته سوچ کوئ، ګورئ دې کې یو ډله داسې نشته چې هغه دشمن ته ولاړه ده او لمونځ نه کوي، خو صرف دومره شوي دي چې مسلمانان په 2 صفونو کې تقسیم شوي دي. دې حکمت سره دا وبیان شي. هغه نورو طریقو کې موږ دا ویلي چې هغه هغې کې 4 طریقې داسې وي چې یو ډله به لمونځ کوي، بله ډله به دشمن ته ودرېږي. بې د هغې طریقې یو طریقه پکې هغه و چې کله حالات ډېر سخت وي چې د سره پکې جمع نه کېږي، نه خو بیا چې ته په کوم حالې او کوم طرف ته دې مخه خو دلته اوس دشمن مخې ته دی، مسلمانان به په 2 صفونو کې تقسیم شي، ډلې نه 2 صفونو کې، یو صف په امام پسې شاته بل په هغو پسې شاته. ثم ركع وركعنا جميعا، بیا رسول الله وسلم رکوع کړه او موږ ټولو رکوع کړه.
ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا بیا ابوی سر د رکوع نه راوچت کو موږ ټول ورسره سر راوچت کو ایدیزې پورې ټول یو شان لمونځ کوي ثم انحدر بالسجود بیا سجدې ته لاړ رسول صلی الله علیه وسلم سجدې ته لاړ والصف الذي يليه او کم صف چې په هغه پسې شاته و هغه سجدې ته لاړ کم صف چې په هغه پسې شاته هغه سجدې ته لاړ وقام الصف المؤخر في نحر العدو او هغه دویم صف چې دی دشمن ته ولاړ پاتې شو پورې ولاړ پاتې شو یعنې که سجدې له ټول په یو ځای لاړو په حمله کې نو یو صف د رسول صلی وسلم سره رکوع نه بعد سجدې له لاړ او د دویم صف مونځ کوم ځای پورې کړی دی رکوع پورې رکوع نه راوچت شوي فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود کله چې رسول صلی الله علیه وسلم سجدې نه فارغ شو وقام الصف الذي يليه او هغه پسې چې کوم صف و هغه هم راپاڅېدو انحدر الصف المؤخر بالسجود نو هغه دویم صف والا سجدې ولګولې نو دشمن ته کم یو ولاړ پاتې شو اولنی صف ها وقاموا ابوی چې کله سجدې ولګولې راپاڅېد دویم صف والا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم بیا دا دویم صف اولنی شو او اولنی دویم شو یعنی دوی مخکې شو ابوی شاته شو حکمت دی کې دا دی والله اعلم چې څنګه د اولني صف چې پوره یو رکعت وکړو د رسول صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې نو چې د دویم صف ورته هم اوس دا موقع میلاو شي ځکه چې د دویم رکعت به دوی بیا داسې کوي او په بعضو روایتونو کې داسې راغلي دي په بعضو روایتونو کې دا مخکې کېده او وروسته کېده پکې نشته حدیث د عبدالله بن عباس ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې هغې کې دلې چې نه مخکې کېده وروسته کېده نه چې مونځ به دغه شان پوره کړي نو که مونږ ورسره هغه شمار کړو نو بیا اووه طریقې شوې ورسېدې پکې نه خو بنیادي دا یوه طریقه ده په دې کې بیا دوه کیفیت دي نو ته شپږ هم وشمارلی شي ها دویم صف چې کله سجدې نه راپاڅېدو نو څه چلو شو تاسو نه هېرې شو هغوی رامخکې شو اولنی صف والا شاته شو دا اوس ما دا خبره ذکر کوله که نه درې هفتې مخکې اوس مونږ دې کې ها دوی مخکې شو والصف الذي کله چې هغه صف رسول صلی الله علیه وسلم شاته هغه شاته شو ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا بیا رسول صلی الله علیه وسلم رکوع لاړو ټول ورسره رکوع لاړو دېسې پورې بیا مونځ یو ځای روان بیا سر راوچت کو مونږ ټول ورسره سر راوچت کو ثم انحدر بالسجود بیا سجدې لاړ والصف الذي يليه او کوم صف چې په هغه پسې شاته هغه سجدې لاړ وضاحت لپاره ویلي دي الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى دا هغه صف دی چې په اولني رکعت کې شاته ولاړ اوس هغه صف والا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سجدې له لاړو یعنې هغوی ورسره اولني رکعت پوره وکړو فقام الصف المؤخر في نحر العدو نو هغه دویم صف دشمن ته مخامخ ودرېدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده ختمه کړ والصف الذي يليه او هغه صف هم د سجدې نه فارغ شو کوم صف چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې شاته و انحدر الصف المؤخر بالسجود نو هغه دویم صف والا سجده وکړه فسجدوا هغوی سجده وکړه او د اولنی صف دشمن ته مخامخ دی ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا او بیا رسول صلی الله علیه وسلم سلام وګرځه او ټول ورسره یو ځای سلام وګرځه نو مونځ کې ننوتی هم یو ځای دي او مونځ نه وتي هم یو ځای دي صرف فرق په کوم ځای کې راغلی دی هغه د سجدو په وخت کې راغلی دی اوله کې چې رسول صلی الله علیه وسلم سجده ولګوله په اولني رکعت کې نو اولني صف ورسره ولګوله
شاته صف بیا ځان له سجده وکړه د هغوی د راپاڅېدو نه بعد بیا هغه صف را مخکې شو دا اولنی شاته شو بیا دوی دغه چل وکړو او ما ته وسوي چې روایت کې داسې هم راځي چې دغه شان لمونځ به کوي بغیر د صفونو د بدلېدو نه پوه شوې بېګنه قال جابر رضي الله عنه كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم وی لکه داسې طریقه به لکه څنګه چې ستاسو دا څوکیداران د خپلو بچیانو په څوکۍ کې لګوي د هغوی طریقه کاري دغه شان زموږ طریقه وه دا حدیث خبرونه اوري که څه کوي ورشه پسې دا حدیث چې دی دا په صحیح مسلم کې دی په دې الفاظو سره او صحیح بخاري کې چې کوم روایت دی د هغې الفاظ لږ بدل دی خو معنا حاصل هم دقه دی ها نو د دې نه طریقه ثابته شوه د کوم حال نه د خوف نو مسله ټوله د خوف روانه مسله د امن چې دشمن ستا او د قبلې په منځ کې دا اولنی شرط دی که په دې طریقه لمونځ کول غواړې دې دپاره دوه شرطونه دي یو شرط دا دی اخو د حدیث کې ذکر شو چې دشمن ستا او د قبلې په منځ کې دویم شرط پکې دا دی چې د دشمن د شانه د راتلو یره نه وي نبي وسلم یاد کوي نو که چېرته د دشمن د شانه د راتلو یره وي نو بیا به په هغه نورو طریقو باندې لمونځ کوي دې طریقې لپاره دوه خبرې شوې دشمن زمونږ او د قبلې په منځ کې دی او د شانه چې کوم ځای دی هغه موږ ته بلکل په امن دی بند دی هغې طرف نه موږ باندې څوک حمله نشي کولی بیا صحیح ده بیا په دې طریقه باندې لمونځ کولی شوې نو داسې ټولې څو طریقې شوې شپږ او یا اووه والله اعلم